د کہانی شروعات د عام کس نه کیږي کم چې د سار په ټیم کې په خپل گاډي کې د معمول مطابق دفتر ته رواني په دې کې یو غټ ټک ناڅاپه در مخ کې شي هغه ورته دومره دړو کی چې دې ته پتا دې سره مخ کې شي هغه د شاته پاتې کېدو والے نه یو مخ کې شي دې ځان سره وایي چې دومره غټ ټک دی وسره دومره بے وقوف انسان دی هغه د لار نه ور کوي او چې کله ته دې مخ کې کیږي گاډي ورته گاډي چې ته ورته پزړت یاري چې دا مې سبب مصیبت سر دی چې ټک والے ورته اشاره وکي چې مخ کې شه او چې څنګه په دې دا ورټیک کول والے نو ډیر په مشکل سره د مخامخ گاډي نه ځان بچ کی دې ځان سره وایي چې دی خو مې وجني اوس په ګورو او په یوې کچلار باندې مخ کې شي او په دې خیال باندې ځان ته غانې ولګي چې اوس زه د ټرک زور ګورم زمانه دې مخ کې شي خو چې څنګه په شو ګوري نو هغه د گاډي نه ورپسې هم تیز را روان دی هم خپل گاډي لخته ورکی خو هغه ټرک دومره تیز را رواني چې دې د شاته نه مسلسل وهي لګیا د گاډي له دومره سپیډ ورکړي چې باقي پکې زور نه او چې کله د رامنې کولو وخت راشي نو بریک یې نه لګي خو په قسمت سره دې گاډي د لرګي وی جنگلي سره او جنگي او رامنېږي په گاډي کې د ناس سړي په مړې کې لاړې وچی شي او د مخ سړي د ټولو سلخانې د ځان ورسي او د مخ لاس انځر نه پس لک ساسه مشي خو څنګه چې د کړکۍ نه بار خیالو کې نو هغه ټرک هوټل ته ودرېږي د حیران پاتې شي چې دا خو په ما پسې شوی دی د ټرک په ډرایور پسې هوټل ته ورشي او د خپل ځای نه ورته غلي غلي ګوري خو چې څنګه ورته داغه پام شي نو دې سترګې ښکته کی هغه چې کله دی ویني نو پتا دې سره خپل پیسې ورکی او د ټرک خواله ورشي خو چې دی ورپسې ورزي نو هغه ځان وستلی دی ورپسې منډي وخی خو راوای نه لولي شي دی په خپل گاډي کې کینی او د خپل منزل په لور روان شي چې په لار کې ورته ماشومان ملو شي دی غوي ته گاډي ودرې چې د ماشومان ډرایور ورته وایي زمون بس خراب شوی دی ته مهرباني وکړه موږ لګ دی کراګه دی ور سره گاډي جنگي خو د ډیر وس نه پس هم بس دړقېدو والا نو دی ولا ډرایور ته وایي ولک صبر کو چې په دې کې ټرک را روان د دې په لیدو سره سړی پتا دې سره گاډي ته وکي او تختی او د ټرک والا د ماشومان بس پسې د کوهل شروع کی دی پتلو کې د پټلې خواله ورسي چې د ریل دراتلو د وجې انتظار کوي لګیا وي او سات په سات ټیم ګوري چې دفتر خو نا وخت شو په دې کې ته یو جټکه محسوس شي چې هغه هم خغه ټرکو او دی ریل لور دی کوي د چې سوري جوړ کی چې مکوا او ټرک دومره طاقتوري چې گاډي ورمخ کی خو په قسمت سره ریل تیر شي د ځان وباسي او ټرک دی مخ کې شي د غلطه لګدمو کې او بیا په مزه باندې روان شي چې مخ کې ټرک هم روان دی او پټرول پمپ ته ودرېږي چې د مخ سره د مالک نه ټلیفون ته پوسو کی او پولیس ترنګ ملو کی یو ذهني مریض په ما پسې شوی دی خدای نه مخ کې چې نور معلومات ول ورکړیو هغه ټرک دلته هم معلوم کې او نیغ پنیغه ور پسې راشي او د ټلیفون د ځای سره ټول هوټل دړې پړي کی چې دی ور پسې د شیشو یو ډبي ورولي خو پاغه زو ټرک باندې دا هیڅ قسمه ساسرونه غورځي او په دغه ځای کې تاویږي دی خپل گاډي لراشي او په ډیره تیزه کې ته یو غر شاته پناه واخلي چې د ټرک ورته پام نشي او تیر شي د لاس ساګړه وړي او حیرانې چې د سره ما اخر بد سکړی دي چې په دې کې سترګې ورشي چې لږ سات پس د ریل په आवाज باندې سترګې وغړېږي هغه للګل را پاسي چې کینی بیا ټرک راغی او خپل مزل شروع کی خو دې لا دومره لري تلی نه وي چې په لږه فاصله باندې هغه ټرک د په انتظار ولاړ دی گاډي ودرې او پیاده د ټرک والا پسې روان شي چې هغه نه ته پوسو کړی شي چې ستا مسله صدا خو هغه ته مخ کې لاړ شي په دې کې دی یو گاډي ویني چې د لاسونو په اشاره باندې هغه د گاډي والا ته دوه د پاره وای په گاډي کې یو بوډا او بوډې ناشتي چې دی خبردار کی وي مخ کې به تاسو لا د یو ټرک والا درځي چې قطعاً ورته نه درېږي او یا تاسو ما سره ایثار شي یو ځای بلاړ شو خو هغوی ته د خبره غپ ښکاره شي چې په دې کې ټرک په پشا راشي بوډا د گاډي پشا بوزي او چې کله د گاډي پسې راځي نو دی ورته گاډي پرېږدي او په خپله ته کچې ته منډه کړي خو د ټرک والا گاډي ته څه هم نه وایي دی باقي له دې هر سره دومره تنګ راشي یا خو به ځان مړ کوم او یا به ترې ځان خلاصوم او په گاډي کې روان شي چې شاته ورپسې د ټرک والا هم هغسې را روان دی گاډي په تیزۍ سره خوشي کړي او چې څه وله هم مخې ته راځي نو بریک ورته نه اخلي چې تاویدو په وخت کې دی گاډي یو دوه اوسپنو ته ووخي ورو ورته نشي دی مسلسل یو شان رواني خو چې شاته پام وکړي نو ټرک غیبي دی ست خوشاله شي چې سړی خو مې د غر د لاندې وغورځو خو د خوشحالي د ډیر وخت پورې پاتې نشي د خپل گاډي ته پام شي چې د جنگېدو د وجې پکې خراب شوی وو دومره ګرم شوی وو چې لوګي شروع کی او چې څنګه شاته وګوري نو ټرک ورپسې هم را رواني خو دی گاډي د درولو والا نه او د بریک د خرابوالي د وجې کمر سره جنگي خو دا غي نه مخکې چې ټرک والا چقولې دی چې چپلا گاډي روان خو ټرک د درېدلو نوم نه اخلي مخکې سړک په یوې کندې باندې ختم شوی وو چې دی گاډي راته وکي او د گاډي په اکسلیټر باندې خپل سوټکیس کېږدي او گاډي ټرک ته مخامخ کی او په روانه کې ته ودانګي او ټرک له په ډغره ورولي
چې د لوګو د وجې هغه ته سخکاره نشي او سره د ټرکه لاندې وغورځيږي او سړی د خوشحالۍ نه ټوپونه وهي. خو دا سوال یې په ذهن کې پاتې شي چې دا څوک د څه د وجې په ما پسې شوی. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.